خوا تېره سوې ده. په یو ښار کې یو کس اوسېد. دا کس یو ډېر سخي کس و او ډېرې پیسې به یې هم خرڅولې او هر کار به د ده زده و. هر کار چې به ده پیل کړ په هغه کې به وده ته پیسې راتللې. اخر د ده پیسې دومره سولې چې ده بالکل خرڅولی هم نه سولې. بیخي یې پیسې بې اندازې زیاتې سولې. یوه ورځ وده ته د ده خپل ملګری رالو. د ده ډېر پخواني ملګری و. هغه ملګری یې ډېر پریشانه او حیران و. نو هغوی له ده څخه غوښتنه او پوښتنه وکړه چې حرکت چې ته دا دومره خوشقسمته څنګه جوړ سوې چې دومره پیسې دې ترلاسه کړلې؟ نن چې ته د دې ښار تر ټولو موړ کس یې، لیکن موږ چې د 2 وختو ډوډۍ نسو پیدا کولی. ته څنګه دومره امیر سولې؟ ته تر ټولو ښایسته کالي اغوندې او تر ټولو ښه خوراکه ستا وي، لیکن موږ چې یو موږ ساده کالي اغوندو او ساده ډوډۍ خورو. یو وخت دا رقم و چې په هغه وخت کې موږ او تاسې ټول سره یو رقم و. له یوه استاد څخه موږ زده کړه کوله او یو کار به موږ ټولو کوی، یو ساعتېری به زموږ ټولو و. په هغه وخت کې ته تر موږ بهتره نه ولې او نه په تا کې په هغه وخت کې داسې یو کمال و، لیکن موږ دا محنت هم برابر سره وکړ. نه ته تر موږ په محنت کې زیات ولې. حرکت دا راته ووایه چې تا دا پیسې څنګه وګټلې؟ نو څنګه خدای پاک پر تاسو باندې مهربانه سو او پر موږ نه ده مهربانه سوی؟ نو حرکت ورته وویله چې ملګرو زه به تاسو حتما دا درښیمه چې څنګه دومره امیر کس جوړ سوم. حرکت ودوی ته وویله چې تاسې په دا دومره کلو کې د دولت د پیدا کېدو لارې ونه مودلې. دولت ځان ته لارې لري، د پیسې د پیدا کېدو ځان ته لارې چارې وي. زه به تاسو ته د پیسې د پیدا کېدو هغه لارې درښیم چې ما څنګه پر هغه قانونو باندې زه ولاړم او ما پیسې ترلاسه کړلې. حرکت ورته وایي دا پیسې و ما ته په هغه وخت کې پیدا سولې او دا طریقې ما له هغه وخته پیل کړې چې کله زه نوی ځوان سوم. ما د شاوخوا چې دا څومره کارونه وو او دا څومره ښه شیان چې وو هغه ټولو ته زما رضا کېدله، لیکن له ما سره دولت نه و او ما به دا فکر کوه د دې ټولو شیانو دپاره دولت ډېر مهم ده، پیسې ډېرې مهمې دي. نو ما دا پرېکړه وکړه چې دولت طاقت درکوي، دولت هڅه درکوي او هم دولت چې ده نوی ژوند دربخي. نو په هغه وخت کې ما دا پرېکړه ځان سره وکړل چې له دغو ښه شیانو دپاره به زه یو څه پیسې پیدا کوم. نو دی وایي دا حرکت وایي چې ما په اول ځل کې د شروعات چې د پیسو شروعات ما کول اول وارم په ډبرو باندې ما خطونه لیکل. ما ډېرې میاشتې دی وایي ما پر دغو باندې پر ډبرو باندې به ما خطونه لیکل. خلکو به نومان راته وښووله چې پر دې باندې زما نوم ولیکه، پر دې باندې څه راته ولیکه. ما ډېرې میاشتې هغه کار وکړ، لیکن ما ته هېڅ پیسې نه راکړلې. چې کومې به ما ته راکړلې هغه به په هغه ورځ باندې ټولې ختمې وي. په دې وخت کې دی وایي ما ته یو د الکمیش په نامه سره یو کس رالی. دې کس پیسې جوړولې، دومره امیر و. هغه کس ما ته د خاورو پر یو شي باندې د یو څو تورو لیکلو دغه وکړ چې پر دې باندې به ته مخ ته یو څه ولیکې، خو هو په دې کې به ستا 2 ورځې لګېږي، تر 2 ورځې به زیات وخت نه پر تېروي. که دې چیرې دا په 2 ورځې کې دا کار خلاص کړ او زه تا ته 2 سکې درکوم. سکې په هغه زمانه کې بیخي بې اندازې ډېرې وي. حرکت وایي چې کله ما دا خبره واورېدل ما په ډېره تکړهتوب سره دا کار پیل کړ. 2 ورځې وروسته ما ته هلکمیش رالل، ما لا کار نه و خلاص کړی. الکمیش چې و په دې وخت کې ډېر بد خواشینی سو. ما ترې ډېرې خبرې وکړلې، خو ما په دغه وخت کې دی وایي دا حرکت وایي چې ما په خپل ځان کې همت پیدا کړ او له دې کس څخه له الکمیش څخه مې پوښتنه وکړه. ما ورته وویله چې الکمیشه ته خو دومره امیر کس یې، دومره موړ کس یې، مهرباني وکړه ما ته دا طریقه راوښیه چې ته څنګه موړ سولې. او ما له الکمیش سره واده وکړله چې زه تر سبا پورې دا ستا کار در خلاصوم بغیر له پیسو څخه، دا 2 سکې هم نه غواړم، صرف ما ته طریقه وښیه. الکمیش پر ما وخندل او راته ویل چې ستا همت و ما ته ډېر خوند راکړ. ته زما کار سبا خلاص که، زه تا ته سبا دا د امیر د جوړېدو ټولې لارې چارې درښیم. بیا ما ټوله شپه کار وکړ، د کار مې ورپوره کړ. 2مه ورځ چې کله دی رالی ما وده ته وویله چې ستا کار خو ما ټول در خلاص کړ، مهرباني وکړه اوس ما ته هغه د امیر د جوړېدو طریقې ما ته وښیه. الکمیش ورته وویله چې سید حرکته ته زما خبرې په غور سره واوره. الکمیش ورته وویل چې ما ته د امیر جوړېدو یو لاره پیدا سوه. په دا لاره کې اول وارې ما دا فکر له ځان سره وکړ چې ته چې کومې روپۍ ګټې په دغو کې به صرف او صرف 1 روپۍ له خپله ځانه سره ږدې، یعنې خپل ځان ته به ورکوې. حرکت وایي ما چې کله سوچ وکړ وده ته مې وویل بس دغه یوه لاره ده. الکمیش راته وخندل چې هو دغې یوې لارې له شپانه څخه دومره امیر کس جوړ کړ. الکمیش ورته وایي چې ما پخوا رمه پیوله، اوس دا یم دومره امیر کس یم چې اوس دا د ستا په مخ کې ولاړ یم. ما ته وویل چې آیا ته چې یو چا څوک کالي و تا ته جوړوي ته هغو ته پیسې نه ورکوې؟ چې څوک ګوټونه درته جوړوي آیا هغو ته پیسې ته نه ورکوې؟ ما ته دا ووایه چې آیا تا له چې کومې پیسې تا ګټلې تا له هغوی څخه څومره روپۍ ساتلې دي، یا دا تېر کال له کمایي څخه ستا روپۍ ترلاسه کړې دي له هغو روپیو څخه تا څومره روپۍ ساتلې دي؟ ما ته وویل چې حرکته ته خو لیونی یې، ته هر چا ته روپۍ ورکوې، د ګوټو والا ته ځان ته روپۍ ورکوې، د کالو والا ته ځان ته روپۍ ورکوې، لیکن ځان ته ولې نه ورکوې؟
دا خبره راته وکړه چې ای حرکته هغه روپۍ هغه سکه چې ته د خپل ځان دپاره ساتې هغه به ستا د ژوند د خوشحالۍ یو سکه وي دغه یوه سکه چې ده دا به تا ته نورې پیسې جوړوي نورې سکې به تا ته جوړوي که چیرې ته غواړې چې ته له ځانه امیر جوړ کړې نو دا کمې پیسې چې ته ګټې ستا له سیوینګو څخه دا کمې پیسې چې ته سیویې له ځان سره ساتې له دغه څه باید ته نورې پیسې وزېږوې او د هغوی له کمایي څخه ته باید نورې کمایي پسې وکړې راته ویې ویل چې ګوره حرکته ستا له کمایي څخه دا کمې پیسې چې ته ګټې له دغو څه باید 10% روپۍ ځان ته کېږدې 10% حصه باید ځان ته کېږدې او دا نورې 90% پیسې چې دي هغه باید ته خرڅ کړې او دا 10% پیسې چې دي هغه باید ته له ځان سره پټې کېږدې و تا ته معلومه ده حرکته دا درخته سیده دا له چیش پیدا کېږي له یوه زړې پیدا کېږي دا ستاسې اوله سکه ده او تاسې ساتلې ده دا به ستا یو زړی وي او ستا د هرې کمایي 10% حصه چې ده هغه له خپله ځان سره ساته هغه به دا رقم وي لکه دا زړې ته چې اوبه وراچي او دا کار چې ته څومره زر پیلوي هغومره زر به دغه زړی یو ونه ګرځي یو درخته ګرځي او اخر به ته د دغه درختې تر سایې ښکته بېدېږې هم وایي دا خبره چې کله ما ته وکړله هلکمیش راڅخه ولاړل حرکت وایي ما د ده دغه چې کومې خبرې ما ته کړې ولې دا ما له ننه څخه پیل کړې وایي ما چې به کومې روپۍ ګټلې په هغو کې به سمه حصه ما را اخیستله او په یو بله خوا کې به مې ښولې یو پټ ځای به ما له ځان سره ښولې حرکت وایي چې د حیراني خبره ما ته په دې ځای کې پېښه شوه د لسمه حصه چې به ما دورې کوله په دې کې به ما ته هېڅ دقت هم نه پېښېدل او ما له ځان سره دا پرېکړه وکړله چې تر یو کاله به ته دا غځوې دا رقم طریقه او تر یو کاله چې کله ما وغځول یو کال وروسته چې کله ما ته هلکمیش راغلی و ما ته وویله چې ستا دا سیوینګ څنګه روان ده تاسې پیسې ساتلې هغه څنګه رهي ده وایي ما ورته وویل چې ډېر ښه روان ده هغه او بیا ما ته وویله چې تا بیا په هغو پیسو باندې څه وکړله وایي ما ورته وویل چې هغه پیسې ما یو خپل ملګري ته ورکړې چې هغه د سمندر پر لاره باندې یو بل ملک ته ځي او په هغه ملک چې دي په ارزانه توګه باندې شیان اخلي او له هغه ځایه هغه کوم شیان چې دی راوړي هغه دلته دا زموږ په ملک کې موږ ګران خرڅوو وایي د هلکمیش له ما څخه پوښتنه وکړه چې آیا ستا دغه انډیوال دغه کار کوي دغه له بله ملکه شیان راوړي دلته خرڅوي وایي ما ورته ویل یا دا هغه خو دغه رقم نه ده زما انډیوال چې دغه خو د خښتو کار کوي خښتې جوړوي وایي هلکمیش ډېر بد راته خواشینی سو چې تا ډېره غټه غلطي کړې ده وایي ته څنګه پر یو خښتې جوړونکي کس باندې دومره بروسه کوي چې دی په دغه شي کې ماهره وي له هغو ځایه د شیان راوړي دلته د ګران خرڅېږي وایي هلکمیش و ما ته وویله وایي آیا ته دا رقم چم کوې د غوښې والا ته ورسې چې دغه میټایي ما ته راکړه خو یا ته به د یو غوښې والا ته ورځې ورته وایې بس ما ته دغه غوښه راکړه د بیکري والا ته به ورځې ورته وایې بس ما ته دغه میټایي راکړه هسې نه ده چې د میټایي والا ته ووایې چې ما ته غوښه راکړه او د غوښې والا ته ووایې چې ته ما ته میټایي راکړه وایي باید تا دغه کار یو دا رقم کس ته ورکړی وایي چې هغه په دغه شیانو کې مهارت لري له هغو ځایه دا شیان راوړل او دلته یې خرڅوله وایي ما ته دغه خبره وکړله چې زه دومره مشکل نه ده ځکه چې انسان یو غلطي وکړي هغه بیا پیسې ګټلی شي ما ته دا خبره وکړه وایي ځه له ننه څه بس باید ته دا رقم چم ونه کړې ما ته دا خبره وکړه دی راسه ولاړل وایي د هلکمیش دا خبره و ما ته حقیقت هم سمه ښکاره شوله زما دغه انډیوالو بل وارې بل ملک ته ولاړل په هغو ځای کې ډېر پاته رالل یعنې ډېر تاوان یې وکړه پیسې سره ولاړې او په هغو باندې د نقلي شیان واخیستل او هلته زموږ پیسې ټولې سره ختمې شوې لیکن ما په هغه وخت کې ناکامي ونه منله بیا مې دغه کار پیل کړ د ځان دپاره به ما پیسې ښولې وایي بل وار چې د دوم کال ما ته هلکمیش راغلی له ما څخه یې پوښتنه وکړل چې اوس دې پیسې څنګه دي ما ورته ویل همدا وارې خو ما په پیسو باندې پیتل واخیستل او هغه پیتل چې دي ما دا د ډال جوړونکي کس ته ورکړې دا ډال په جوړوي لیکن هغه له هغوی څخه ما ته په یو څو میاشتې کې روپۍ راکوي پر هلکمیش باندې دا خبره ډېره ښه ولګېده او بیا ما ته وویل وایي دا نورې روپۍ چې د تا ته یې درکوي دا بل کس هغه روپۍ بیا ته څه پکوي نو ما ورته وویله چې زه په هغو روپو سره نوي کپړې واخیستې او نور شیان مې سره واخیستو هغه خرڅوم هلکمیش پر ما وخندل وایي داسې ته یو توت تر غټېدو مخکې اره کوې وایي که چیرې ته دا رقم چم کوې نو ته به هغه ځای ته بېرته ورسېږې له کوم ځای څخه تا شروع کړی ده نو یو ما ته وویل وایي داسې کومې پیسې تا ساتلې دي ته بېرته هغه خورې په هغو پیسو باندې نور کار سره پیل کړه ما ته دا وویل چې حرکت اخیر به دا رقم وخت راسي چې ته هر څومره غواړې هغومره پیسې به خرڅې کړې لیکن ستا روپۍ به نه ختمېږي نه به کمیږي او ستا کمایي به بلکل نه کمیږي لیکن هغه وخت چې دغه وخت اوس وخت نه ده وروسته چې کله 2 کاله وروسته هلکمیش و ما ته راغلی هغو له ما څخه زما د کاروبار په هکله پوښتنه وکړه وایي ما ورته وویله چې تر دا وخته هغه روپۍ چې ما غوښتلې هغه خو تر اوسه نه دي ګټلې لیکن هغه روپۍ چې ما ساتلې ولې هغه چې دي نورې روپۍ زېږوي د هغو روپۍ زامن چې دي او د هغو روپۍ د هغو نورو روپو زامن چې دي هغه بیا نورې روپۍ سره زېږوي وایي ما دا ورته وویل چې دا پیسې څنګه جوړېږي دا ما ټول زده کړل ستا له طریقې څخه وایي دا خبره چې کله هلکمیش واورېدل وایي زه د خپل ځان سره یو پارټنر جوړ کړم یو د ځان همکاره یې جوړ
جوړ کړم او تاسې نن خبر یاست چې زه نن د دغه طریقو له وجې و کم ځای ته رسېدلی یم. حرکت و خپلو ملګرو ته وویل وایي ما و تاسو ته د خپلې امیري کیسه ټوله په دغه څو تورو کې بیانه کړه. حرکت ورته وویل وایي زه امید لرم چې تاسې به هم دغه طریقه پلې کړئ او هم تاسې به امیران وګرځوي. نو محترمینو ملګرو او محترمینو اورېدونکو و موږ ته له دغه کیسې څخه درې شیان موږ ته معلوم سو. اول دا ده چې باید موږ له خپلو ګټو څخه 10% ګټه یوې خواته کړو، 100% کې 10% یوې خواته کړو. یعنې په دا 10% باید موږ خپل کار وکړو، یعنې دا 10% باید موږ له ځان سره کېږدو او دا څومره ضرورتونه او شیان چې موږ لرو باید هغه په دا 90% سره خرڅ کړو. چې هره کیسه وي باید هغه روپۍ موږ له ځان سره کېږدو، هغه 10% روپۍ تر څو پورې چې موږ ته یو ښه کار په مخه نه راغلی. دویمه خبره موږ ته دا معلومه سول باید موږ له هغه کسانو څخه اول وارې غوښتنه او پوښتنه وکړو چې په دې شیانو کې ماهره وي. یعنې موږ باید له یو کوچي څخه له یو شپه څخه پوښتنه نه وکړو چې دا کمپیوټر په څو ده او دا کمپیوټر څنګه ګټه کوي. درېیمه خبره موږ ته دا معلومه سوه چې هغه پیسې چې موږ یې ګټو هغه باید موږ پر پالتو لارو باندې خرڅ نه کړو، هغه باید پر نورو شیانو سره مصروفه وساتو. نو محترمینو ملګرو په دې کیسه کې زما مقصد دا و چې تاسې چې دا 90% وخت باید تاسې خپل ژوند ته ورکړئ، هر کاروبار ته ورکړئ، لیکن دا 10% وخت چې ده هغه باید تاسې و دې کار ته ورکړئ. دا کار تر هغه وخته باید تاسې پالتو وګڼئ، بالکل یې له خپله کاره بولئ هم مه، خو داسې وخت به اخر و تاسو ته راسي چې دغه به ستاسو د ژوندانه مورال وګرځېږي، په دې سره به تاسې امیران وګرځېږئ او دغه کیسه به تاسو ته یو خوندور ژوند در وبخي. او له دې څخه ملګرو باید تاسې له بل چا څخه زده کړه ونه کړئ، هو له هغه کس څخه باید زده کړه وکړئ چې په دې شیانو کې مهارت لري. چې مهارت نه لري باید ته یې له هغوی څخه غوښتنه ونه کړئ، ځکه چې هغه مو بېرته دغه رقم د ګټلې پیسې ټولې له بینه درولي. او بل څه ملګرو دغه پیسې چې په انټرنیټ کې دا تاسې اوس ګټئ دا باید تاسې پر سمو لارو باندې خرڅ کړئ، یعنې نورې پیسې په وګټئ، نورې پیسې په وګټئ، دا به ستاسو د ژوند یو مورال وي. ملګرو ښایي دا ویډیو غټه سوې وي، په دې کې تاسې باید خفه نه سئ، ځکه چې دا ما ستاسو د ژوند د لا ښکلا دپاره دا ویډیو تاسو ته خپره کړه. تاسې به ښایي یو وخت دا رقم وخت راسي چې زما په څیر به وګرځېږئ. صرف دا 10% وخت ما ته راکړئ او دا 90% وخت چې ده د خپل ځان دپاره وسات، دا صرف 10% وخت ما ته راکړئ. انشاءالله که خدای کوله ستاسو ژوند به بدلون حتما خوري. ملګرو هیله کول کیږي چې باید تاسې دغه لاره فولو کړئ او دغه لاره تعقیب کړئ. انشاءالله که خدای کوله په څه زمانه کې به تاسې هم زموږ په څیر وګرځېږئ. نورم پر الله تعالی سپارمه. السلام علیکم ورحمت الله.